کله چې خیبر فتح شو یو صحابي دی حضرت حجاج رضی الله عنه دې مکې مکرمې ته لاړ نو چې راغلو هلته کې د مکې کافرو ونیو هغې د تو شو کله کې ګیر خو دغې وخت کې دا یو پراپیګنډه او د پیغمبر علیه السلام متعلق چې نبي علیه السلام په خیبر باندې حمله کړې او خیبر باندې حمله کړې خیبر فتح شوی پکې د مکې کافرو دې ګیر کړ دا حجاج رضی الله عنه نو ته پیغمبر علیه السلام تپوس یې کوي نو ده ورته ځان د نبي علیه السلام مخالف وی تاسو ته پته نه لګي وی چې نبی علیه السلام شکست ومونته په خیبر کې او بلا ملګري مسلمانان مړه شو او پیغمبر علیه السلام او سره د ملګرو ډېر لوی شکست ومونته او خیبر فتح شو روان دي په مدینه باندې حمله کوي او بلا مال د صحابه کرامو نه واغشت او ډېر لوی خلک او زغرب صحابه کرام فلان کې فلان کې فلان کې دا ټول پکې زخمیان شو او وی زه راغلی نه دې صحابي اوس دې کافرو ته زما دلته کې چې کوم مال دی هغه وړمه چې زه پکې تجارت وکړم او څه شی پکې وارم د مکې کافر خو ډېر خوشحاله شو په دې چې نبي علیه السلام شکست ومونته او ملګرو هم شکست ومونته بلا صحابه کرام چې شهیدان شو څه پکې مړه شو او څه پکې زخمیان شو او بلا مالونه هم ترې لاړل نو دا صحابي پرې خوشحاله کړدله چې خپل مال ورکړي ځه او ډېر پرې د خوشحالۍ یو غوبل جوړ شو په مکه مکرمه کې او یو بل له بلې کافرو مبارکۍ ورکړي چې هغه کنه یهودیانو فتح ومونته مسلمانانو شکست ومونته وایي نبي علیه السلام هم پکې زخمي شوی او ډېر لوی صحابه کرام پکې شهیدان شوي دي او مالونه هم ترې لاړل نو عباس رضي الله عنه ډېر زیات خفه و کور ته ننوت او ډېر پریشان ښځه ورته وایي عباس ولې خفه ویل واره مې شکست په خیبر کې زخمي م شو پته نه لګي چې څنګه به زخمي او فلان کې صحابي فلان کې دا پکې دومره شهیدان شو مالونه هم ترې لاړل دا چا وی وی دا هغه حجاج چې راغلی و وی ته ناشک پټ تپوس دی دې پټ لانو حجاج په لاره کې روان خپل مال وسره وی حجاج ته لګول ځان وی دا تا چې کوم خبر راوړل د نبی علیه السلام او د هغه د ملګرو متعلق چې خیبر کې شکست دا رښتیا دی وی نه عباس دا خو ضرور وی تا کې د خلکو ته وی د خدای نیک بخته وي ما ته خپل مال راقبضه دې مې خوشحاله کړو خپل مال مې ته راوړل وی ارواره د خیبر فتح کوي چې راتلم او د خیبر یهودیان پکې بلا مردار او د خیبر چې کومه شهزادګۍ وه هغه د نبي علیه السلام نکاله او بلا مال په غنیمت کې حاصل شو خو دوی ته خو مې دروغ وي الوړې خبره مې ورته وکړه خپل مال مې ترې ایسته وګورې الو نه وی درې څلور ورځې غږ مه کوه چې زه مدینې منورې ته اوسم نو بیا ورته الو او که اوس دې ورته الو وې نو ما پسې راځغلي بیا مې وجدي په لاره نو چې عباس رضي الله عنه راغی او هغه درې ورځې پوره شو نو خشته جامې یې واغوستې مزېدار خوبصورته ویې لمده خوشبویه پورې کړه او کونټۍ یې راواخېسته او بیت الله شریف پاکې تاویږي او خوشحاله خلکو یې سره یو څه پورې خپه او نه خوشحاله وی دا هسې ځان راته خوشحاله ښکاره کوي نور دې هم ښه دا راته چا وته عباس اوس پورې اسور دې کور ته دی نن دوته خوشحاله وی خوشحاله په دې یم خو ستاسو ملګري لکه د عقلینه کافر یم خو ستاسو ملګري خدا دا چې خوشحاله په دې ما چې واره لمې الله تعالی ډېر ډېر کامیابي ته څه خبرې ورشه وګوره په خیبر کې شکست نه تېرې وی خیبر د خلکو نه تپوس وکړو خیبر یې فتح کړی او بلا غنیمتونه حاصل کړي او بلا کافی مردار کړي وی تا ته چا وی عباس وی دا راته هغه وی حجاج راته وی هغه خو مونږ ته دا څه وی دی نه مال خپلو تاسو نه مال قبضه کوه غیر نه یاره وی د ګوتو پتن اوس وطن او به نه سیدې نشي دومره یعنی او په مکه مکرمه کې د زړه مسلمانو په خپل به رګ نه کو لیکن د نبی رسول الله متعلق دون محبت او دون مینه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې به خدمت کوي د حاجانو د زمزم وګور په زمزم وګور په حاجانو باندې او د بیت الله شریف خدمت دی کو د میلمنو خدمت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلا بیمار څنګه د عقیل ده وفات ده بیمار نو دی را حاجی سے ته تجربه کار دی وی علی وی درې ورځې پس په موت غلامان بل بادشاہ برا باندې مقرر وی زه چې لاړ او د نبی رسول الله نه تپوس وکړو چې ستا نه پس خلیفه به څوک نو که مړو تا کې یو کس یاد کړو نو خلکو ته خو به ووایو که نه مونږ به بیا خلیفهګان شو او که بل څوک یې یاد کړ نو غلی به کینو واک به نه کړو علي صاحب ورته وایي عباس کاکا داسې پته لګي وی زه د عبدالمطلب د اولاد مرد د دې پوزو نه معلوم وایي چې نن ورغلم خپل ورواره ته مې وکتل او د هغه مبارکې پوزې ته مې وکتل نو ما ته پته ده چې درې ورځې پس ډېر ما ته اندازه حالانکې دغه ورځې کې د نبي علیه السلام مبارک لګي طبیعت هم تشریح نو علي صاحب ورته وایي عباس په خلاف که اوس ورغلو مونږ ورته وایي چې ستا نه پس به څوک خلیفه
نو کوي چې تاسو باندې نو بس ګوره تر قیامت پورې بیا موږ له څوک خلافت راځي او که تاسو سمته نه کو نه صفته نه چې ته چاله لرات او کوي چې نه نو ګوره بیا باندې هیڅ نشي نه کې خلافت باندې او واقعي چې د سنگبیلو او مکه ته درې ورځې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو یو ځل دی نبی رسول الله مبارک کړه حضور پاک مبارک نه صدیق عباس ولې وسیف چې مونږ تاسو یو ځای نه دا خلق د قدر او عزت دی او جستانه اخوا چې بیا زموږ په قدر او عزت نبی رسول الله مبارک فورا اعلان وکړ خلک راغله او په منبر باندې کېناستي اے خلک تاسو ته پته نه لري چې عباس چې دی نو دا زما تره دی او تره د پلار په ځای چا که عباس خوشحاله په ځای او که چا دی خفه نو دی خفه دا دې نه پس د صحابه کرامو د ډېر د احترام یو موقع باندې چې تاسو په غنیمت کې مال صحابه ناغه راسه په دې ځمکه هدیری پات صحابه کرامو ته حکم وکړ نبی رسول الله مبارک صاحب له حضرت عباس رضی الله عنه د الله رسول دې څومره یو وی چې څومره دې خوښ وی دا کې چې معاف وکړ خپل جرمانه ورکړو ادر وارد عقیل جرمانه مې ورکړو وی عباس چې څومره دې خوښ ولا نو صادر فور کو او پاره کې پلپ پلپ ځانتا دا اشرفه او دا دراهم راواچو غوټه نو چې غوټه کو چتاوي نو خدرانو دی فکر نو نبی رسول الله ته الله رسول وداره درو چت کړه وینا زه خو ته نو چتو په مې نه یم ته خدا را ته وی خپل چاته حکم وکړه چې ماته رچت کی بل چاته مسکی شو وی ګور 13 تر رچت او یا چاته وای نه د تزوچ ته ما عباسونه بل چاته چې سو نو لې شي امر نو غوټه اوس پر ځلګې ته کام نه چې کمې کته نه چې بیا غوټه ورکو بیا زور لګو بیا نو وی د الله رسول قرار مې نه ویم اداره تر رچت پیدا کړ وی کدي صحابه ته وای چې را تر رچت دي تم نه یو کپین درته نو چې دومره یو څه چې څومره دومره به اته چې څومره ولې شي په خپل جوړو چتولې نو بیا ته نور معلوم کړه نو غوټه ورکړه چې غوټه ورکړه نو بیا دونه اټوره جوړې چې دې په یوګره پاسه کې یو صحابي فرمای بدا غوټه کوګو په لار روان او نبی رسول الله مبارک مسکی راسي وته هغه پورې کتل چې درسو دې په لار کې پناشه وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس صحابه کرام به دومره احترام کوي چې خلفای راشدین چې دا کوم خلفای دي چې په لار باندې روان او عباس رضی الله عنه به اولید ساروینه بوته بداولي بدا د نبی رسول الله مبارک او چې باران باندې کې د باران یو ځل باران باندې نو صحابه دې او وې ویاري وی چې کله باران د بند وقات پراغ نبی نبی رسول الله پیغمبر علیہ السلام بسوالو کن رب العالمین کا باران اس کو شروع شو او باران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیر دورو مضبوط تکلا خلیفہ آغا دا جماعت دا خلقو دا کوٹے وی جماعت دا رفتو چنے وینو دا خلقو دا ناوی چوین دا کوٹو آغا بم جماعت دا برا دے نو زمانہ زیادہ تیرہ کر مسلمانان گل کنو بیا باران کی اوبو جماعت تراتلی جماعت کی بچہ کل جوڑے دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکم وی چې څومره ناوی د خلکو جماعت ته دي نو خپل ناوی د جماعت نه بل طرف ته وړه جماعت نه بل چاو نو صحابه کرام چې څومره دي خپل ناوی باندې کړي او د کوټو او به کورونو طرف ته بل طرف ته وړه عباس رضی الله عنه بڑو بیا عمر فاروق رضی الله عنه وی ګوره ټول خلکو بوالو له عباس رضی الله عنه ته आवाज وکړي ته بنځه وی دې نه دا بل طرف ته وړه جماعت ته چا ناوی باندې او کده وانه له دا به بیا عباس رضی الله عنه بیا ودرېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی او هغه ناوی په خپل دا مو وګورځو دا او بل تر څه عمر رضی الله عنه راځي کین صحابه کرام مسلمان سي ولا عباس یو عمر ډیر غلط دی عباس ته ودی زمانہ ودی یا عباس تا نه وګورځو خلکو وګورځو نو کدن وګورځو جمعه ته بدل خلکو بنمل دا چې باران یو کړی جوړي وی عباس صد اغا ناوه دی اغوزولا اسم پا اللہ چی دا ناوه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلو گتو مبارک دوتا لگولی دا چیری پا خپل لاس مبارک کما ناوه لگولی دا اغا ناوه دی اغوزولا دی سوک بس عمر پا ماوی غلطی وی راشی چوز دا ناوه دوبارو عباس و دیرانو ورطا وی نا زبیو لگو و غلطی دیو پا وی نا دا سی چطوشتی وی دا بہت ما غرزولی دا زبین زبا دا ناوه خپلا
ګوره خلیفه دی خلیفه ثاني د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي دی قریب پیدا بدل چې الله فتح خوشته کړه هغه د عباس ته وایي یو چل وي ما پړ کې یو سوچ وکړه نو ما وګورې او ما ښه نه دی کړی اوس به یو چل هغه دا دی چې ته راځه او زما په دې اوبو د پاسه نو ته به اوچت شه دا ناوغه ته په دې خپل لاس پوله براول اندرم پاره براول بل څه براول جوته کی او کدا سری صاحب زمون کو ابو عباس ویلا قسم په الله کدا سری اغه ناو چې کوم رسول الله مبارک په قول رسول الله وای دا عمر وګور او داغه کفاره دا چې عمر خلیفہ امیر المؤمنین بلازری عباس به پوجو ولاره عباس کدا نه وی نو عباس سکت شو د عباس دی او د پوجو او درې او اغه ناو بیا د عباس دی په قول لاس باندې دا احترام عباس تعالی په ان او نبی اسلام مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت او د خلکو سپارښتونه کوي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي غدو گناهونو والا لبسپارش کوي او شفاعت بکي لیکن عبادت سونا کوي عائشة صدیقہ فرمائی وید شپې به جلل ولجوفه عزیز كعزیز المرجل فی سینې به داسې غرار کړو لکه کټوې چې او دا اوږد قیام به وکړه په مانځه کې حتی تورمت قدماه چې سپې مبارکې به وپړسېد دا شوق غواړي هر شي د الله مینه غواړي که د الله سره مینه برابر شوه او په زړه کې د خدای ذات کېناسته او آخرت ته توجه شوه نو بیا به بل څوک داسې بې عبادته به څوک هم پاتې نه شي قسم د صحابهو د مرګ په وخت کې سعید ابن جبیر حجاج ابن یوسف راونی و وجه حجاج ابن یوسف کو ظالم تیر شوی دی سعید ابن جبیر ته وی په زړه د سارمان شتا یو وې زه پورا کړ لکه تیم در کوم پورا کړ نو داسې وخت کې سارمان چې بچی سره ملاقات وکړ خدای سره ملاقات وکړ بچی خپل کړ وصیت ولیکم دا مال د پلان کې دا د پلان کې دومره مال می دل ورکې دومره دل ورکې د بچو می خیال وساته خلک دا کوي سعید ابن جبیر وته وی په لمه یو ارمان دی دا پوره کا وسار مان دی دوه رکعات مونږ دا مې ارمان او بیا سوي وزره مې غواړي چې دا مونږ ډیر وګد کم په رات ډیر وګد مونږ کم او ته به چې د مرګ یریږي نو مونږ دای ځان د وخت وګدای زه مختصر به حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ کافرانو کلا گیر کو بویت الحرم نے بارو استو شہید کئی ہے او لرگی والا خخگره دے پسولے کئی ہے پسولے و گیر چا پیرا نیزو غشو والا وطولار دی ابو سفیان ملتوی وی خبیب پزل سار مان دے وزگولا خلقم دغا ارمانی وسیعت لکم د مال د بچو د ښځې حضرت خبیب ورته ویو پر لمې او ارمان شته وي زه پوره کاسم د وجنو ارمان دی پوره کا سال مان دی دوه رکعاته لمونځ الله خوشاله قال در روانې من لا یؤمن پس 2 منټه پس تعالی در روانې ما لږ معمولي یو منټ 2 منټ پاتې دی الله دې کې ځان بچي ښځه نه خوشاله هم تا خوشاله قدرت وركة منذ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلو الممزاي يودو شيرون وين وركة منذ أبو سفيان غلن غوالي چلير وقد منذ خذ ربي ارزيات كشالكم وتاسبوا مرق نيريق منذ دا شوق الله سره مینه غواړي قسم دې حیران پریشان شم چې پروردګار مخلوق په کم طرف روان دی په خوا ته د مونږ عبادت بد چانو کمالی به نو تسبیح به لاس کې د جب عبادت کوي لا اله الا الله تسبیح مولا لبرا استاد جی سے ذکر وخایا وظیفه راکړه چې ذکر وې ما تسبیح به لاس کې
بوډا دی او که هلک دی او که ښځه ده او که جنۍ ده نن موبایل په لاس نو څه کوي کوم طرف ته خلک روان دی مولیان یې زمونږ کار وسته مولا کتاب نه ګوري استاد دپاره درس د کتاب نه ګوري موبایل طالب چې سبق وایي بیا دا نه وایي چې ولې که د دې مطالعه وکړم تکرار وکړم موبایل سکول کې استاد ماشومانو ته سبق نه چې لږ معمولي ټک ټوک جز دا روزګار کې وکړي موبایل هلکان د استاد سترګې ساري کې افواشي موبایل حتی په دې ټریفک پولیس کې په دې لارو کې ولاړي هغه ګاډو ته دونه خیال نه لکه څومره چې موبایل ته خیال افسر بازار کې پکبرتر کې ناس موبایل نوکر موبایل چپراسی موبایل ډرایور موبایل کلندر موبایل رکشې والا سره موبایل ګاډۍ والا سره موبایل خدای پاتې دی عبادت پاتې دی اب څه کوي الله سره څه کوي قبر سره څه کوي دا موبایل باندې پکاريږي لن قدم کی بس کے موبائل بغوالی قیامت بول بس کے موبائل بغوالی یو تین مولا مقرر کرده اور وقت جیب کی موبائل منڈلی روباسی و بس بلا رب روانی موبائل دست کنده کی پرد موبائل دارو خیر بلا روانی السلام علیکم پروانی است علیکم السلام موبائل تر دنیا نن تسبیح حضور ذکر پاتے عبادت پاتے منس پاتے د دنیا کار پاتے د آخرت کار پاتے شوق نشتا او اس پیدا پکی نشتا پیدا تی خلق اخلیقو چه تو پیلشتی شی زمان خلقو بدا موبایل نسا پیدا تیرا دا عالم تقلید مفیور نرید تیرا دین مسئلہ مفیور نوریدا تیرا اسلامی کتاب میں انکا تیری کردار شیدونم پکشتا چرے یو نات میں پی ور نرید بدق اتو لروز دروخ پی لیکو دروخ پی اورا دروخ پی لیکو دروخ پی اورا پکور کی دن نا پپڑستن کی دینا کاری شروع ولی دغوات دا دینا ندس رسول اللہ مبارک فرمائی دستر بی دینا العین النظر دغوات دینا ندس جت پی جانے وقت کی رشی مندل دستر بنا دس دستن کے دن نہ پروتے کوٹا کے دن نہ پروتے قرآن شریف نہ پروتے دلتا زنا کاری کے ودا کوٹا کے نہ خدا قرآن پروتے تاب دستن کے دن نہ زنا شروع کر دستر کو دینا او دغوت دینا او دل زنا ینا کیم پیغام بختری الکان پیغام او خلای دا طرف نہ در باندې غټه کیمرا بل پرتا دا ته چې څه کې الله سره نوٹ کیږي او ټکه نه وی دوا میں نقب دغه قبول شي رزق کی برکت نشته څه برکت صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې پلارته یو ځای کې دوا وکړه وی سوف یو دو کسان دی مخامخ غر باندې دره کې وسوف سو کې وکړي دو صحابه پاسه د الله رسول الله سو کې وکړي دوړه لاړل پښپې په دره کې ودرېدل او صحابه بیغم ودی رسول الله مبارک بیغم ودی شو ولی سوکے کی اتفاق تا گولا نبی علیہ السلام مبارک خدا برکت خواهونو دا کشف خواهونو دا موجودات خواهونو دا یو دی بل مرگری تاوی لکه داسی برکو یہ دوارا بسوی خی زد نیم اشپا بدساو کیو که متصل نیم اشپا پس بطارا پاسو متبساو کیو که زبساو دیر دا یو مرگری سن داستا او زابل دی داری تا مخامق او داری در او اس سے باسم بخیمہ رشمون باندے والے نو دینا پمانزور دید مرگی ہوتے دے ہوتی پمانزور دید اللہ کہ پمانزور دید دشمن یقیناً کدارنے و دشمن روان صحابہ بملاس تو دشمن با پریخ باغلو دشمن چاہتا دے نو قتل بشک کی دے چدا سرے دے کسونا مونا دے سفید پرگا گورو غشی رو استو چی فرقص پر آخیر دے پمانزور والا دے پر آخیر موانزه سنگ والا دے پا داخل رو لگی دا زی لاس باندے غشی پتروس او استاقوی رو اگر دوبارہ غوی گریو نلگی سپرا افرق شو پا بل غشی ویشتا بی بیاو لگی چی بیاو لگی کچی ورکا چوکی ورکا غشی اخوا غردو بیا نیتو تر نیت خود تلے دی لاسی بیا برابر اگر سری سوچو کچی سری جوڑو نلگی بل غشی پر اساک افرق شو بیاو لگی
غشي د پاسه غشي د پاسه غشي او د پلاس چک ورقي ورځي خپل مل جاري ساتي او چې کله تی وینه د دنیا لاله او بیره نو پويس نو یو سورته شروع کړي سورته کهف اره خلاص کو زره مون او کو مرګره راوي ته وګورن لکه سوګدي او په مو گزارونه کوي الکه دغه یله خدای باندې وخت دی ولې نه پاسولم او سوره کهف به شروع کړي د الله د قرآن سورته خوان دې نه راکو چې په نیمه کې پرېږدم او مو زر خلاص کم او تا راخلاص خوان دې نه راکو ملګري پاسېدو په هغه دښمن یې د غشي او څو ګزارونه وکړل دښمن پوه شو چې څوکۍ مضبوطه ده کسان ولاړ دي دښمن ختم دی لا دې ته عبادت دې ته شوق د الله مين ته د الله محبت على كل ممکن عبادت کو دا ډوډۍ سره بس کو دا کاروبار سره بس کو دي دکان سره بس کو دي پټي سره بس کو قسم په خدای دا ټول د صحابه او درم سنبالو عبادت دي پټي سنبالو عبادت دي رزق انګټ عبادت دي دکاندارین کول تجارت تولین کول عبادت کو تاب س تجارت حرام بشن دوکه وګټه تجارت کومول څه ده تاسو تجارت دي تجارت حضرت امام ابو حنیفه کا رحمت الله علیه دا تجارت دی او عبادت یې څنګه عبادت کو رمضان کې صرف د شپې به یو شپې ته ختمونه یو ختم به پتراو کې کو قدیر شو یا په یو کم دی شو کې او چې تراو نه موزګار شو د دوه رکعاتو نس نیت به وتړو په دوه رکعاتو کې به دوه ځله فرض ده دته عبادت دروازه درسونه دی یاري طالبان وسره ناستي درسونه دي 50 او 40 کسان علما ناس کې د دې ټولو روټه د دې ټولو د کو خرچا د بچو خرچا د دې جامع دا به ټول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت هم کوي تجارت زبردست تجارت کوي شاګردان باندې روټه کوي تجارت هم کوي عبادت هم کوي درس خوري او په خپل وخت کې د قرآن شریف نه دولسلم لکه مسلې رسته او دا لمه بس پیسې او ستا بس پیسې چې کله وفات شو په خزانه کې 56 کروڑ ډالر راځي 56 کروڑ ډالر درهم هغه زمانه کې درهم وي تقریبا د ډالر برابر خو بني دي زمانه کې کم وي 55 کروڑ درهم راځي ماغولي رزق نه دې الله نه نشته مال نشته دولت نشته خر نشته اس نشته اوس نشته لیکن خدای نه پرې رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله بيع ولا تجارة عن ذكر الله تجارت او بيع واشتلوا خرصول د خدای نه ندي مني من بس یو څنګه دسي نو الله راضي کې پته د جون نه لګي کله مرو هغه کارو کې د جيب عبادت پورې شي اس وخت په نه لګي بالا راځي ذکر کولا اله الا الله درود شریف د جيب عبادت د لاس عبادت تسبیح پیرا د سر عبادت پر شریف دی د غوږ عبادت د موبایل قران وکړه په دې د علماء بیانونه وکړه د غوږ عبادت کول نه لري چې د قد ځلا پیګټي تلاوت په اورته تلاوت په وګوره کنه چې ستر بوزلا پیګټي ستر عبادت وړي نه کوي خدای بنده په طرف ته مالی عبادت ته پیسې د سړي جمعات کې ورکا مدرسه کې ورکا گاونډي لا ورکا غریب لا ورکا محتاج لا ورکا د مالی عبادت د عبادت په پوښتنه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وګون کې ولوار وسره نوال چې کلمه شو چا په خو کې ولو تاسو ته یو کار کا څنګه وی له خدای په خو بخلا یو باغ کې روان دي چمن کې ګرځي راګرځي په چمن ته نه بوله دی باغ کې الله وبخل او یجیب دادا چې په دنیا کې د احمد ابن حنبل گاونډي او چې ویل بخل مې احمد لورزا په جنت کې خدای راغی گاونډي دا سړی چې خوب نه پاتې تل کې سوچ کې پریو چې احمد ابن حنبل خدان رشن کړ دی په دې مفتو کې واسه دا گاونډي احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وش پاولو درسونه کړي دي د رسول الله مبارک شپږ لکه حدیث یاد کړي چې دا د قران حافظ درس اجتهاد استنباط عبادتونه د شیلا ولا رسي
نو لار د ښځې نه ورته تپوس دروازې وویله ښځې ورته لار دروازې ته شوه یاره وایي ستا خاوند ما ډېر ښه په خوب کې ولید په جنت کې او راته یې ده وایي چې د احمد ابن حنبل ګاونډي یم هغه سره یو ځای یم ستا دې خاوند څه وی ده خو څه داسې څه نه دي کړي وی نه څه داسې عمل کې ممتاز عمل ما ته ووایه څه وی نور خو څه نه دي خو دوه کاره یو یې دا کړي چې شتک به ورسره لاس کې و تندان باندې به یې اوسپنه واله او چې بان به وویل شو الله اکبر شتک به یې پرېښود وی ما ته د الله د طرف نه اواز شو حتی چې سټک به اوچت کړی او را براو به او بانګ به وویل شو نو سټک به بیا اوسپنه نه براو دقسې به سټک اخوا کېښود نه به یې را براو حالانکې برولو کې څه راځي اخوا به یې کړو وی نه بس دغه زما وخت اوس د خدای وخت شو ما ته الله د طرف نه اواز کوونکي اواز وکړه حي علی الصلاة ملش حي علی الفلاح اله راشه چې کامیابي حاصله راشه شه ما ته اواز شو الله اکبر دی الله دې ډېر ذات دی دې ذات له وچل پکار نو یو به دقه چل کو چې ځان به مانځل رسو بان سره به جمعات ته تکبیر اولی نه دی پرې خیری به خامخا ځان رسو یو دا چې دویم د شپې به مونږ کله په اوړي کې په کوټه ملاستو احمد بن حنبل به هم کله خپل عبادت پرې کوو نو چې دی به په ډډه اوړي دراویښ به شو نو احمد بن حنبل به زمونږ ګاونډي په منځه به ولاړ نو زما دې خاوند به وي یا الله دې خوند کوي که د شپې دا مونځ دې خوند کوي خدایا بچي دې را پخاړه کړي دي ښځه مې پرانه ده پروردګارم لا مې ډېره درنه ده نو څوک شته نه ده ګټې الله سیل کم څوک نشته چې ما له وګټي که دا ملا مې لږه سپکه و نو ما به اوس د شپې دقسې تا ته عبادت کړو لکه زما دا ګاونډي د احمد ابن حنبل مولوي صاحب ما به هم الله داسې څوک هم الله ټوله ورځ څټک وه لاس مې ستړي پې مې ستړي دشم پرته لږ هم لاس سپکه و نو ما به الله دغسې تر ادا کړی وي دغسې عبادت به مې کړی وي لکه څنګه چې زما دا ګاونډي احمد ابن حنبل کوي دا د عبادت ارمان یې کړي د عبادت یې نه دی کړی د عبادت ارمان یې کړي خدای پاک کوم دی ته اوس لوغه د رب العالمین دا جنت کې د احمد بن حنبل ګاونډ ته رسېدلی د مرمرو په عبادت الله خوشحالېږي عبادت وکړئ د ژبې وکړئ د سترګو وکړئ د غوږ وکړئ د لاس وکړئ د خپو وکړئ د مال وکړئ د پیسې وکړئ په عبادت وکړئ الله راضي کوي او که داسې دی ونه کړل او کله قبر ته لاړې بیا وڅه کوې رب العالمین به بیا تپوس کوي که خدای ومېلېږه دنیا ته ما مال نو درکړی الله را کړی څه دې وکړل او ډېر زیات کړی مې دی تا چې څونه را کړی رب العالمین هغې نه مې مال زیات کړی او چې زه راتلم آخرت ته نو ډېر زیات مې پرېښی دی ما پرېږده چې لاړ شم ټول دله راوړم کدو ټول دله راوړم هغې سر خو نه وي نه دی ځمکه شته او نه دی کور شته او نه دی کارخانه شته نه دی غغر شته او نه دی چمن شته هېڅ دین نشته ته نه خبر الله به وایي ارني ما قدمت وښایه څه دې مخکې رالیږلي ارني ما قدمت څه دې مخکې لیږلي شاته پرېږده چې ما دې کافر نه به رب العالمین تپوس وکړي وی وایه که نه عذاب کې چې واچئ وی که دا ځمکه ټوله ستا وي او دا د سرو زرو ډکه وي او ما لږ عذاب درته نن معقول لږ 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 او دا ټوله ځمکه د سرو دې راکوله که نه وی بلکل مې درته وی بنده ډېر معمولي شی مې درنه غوښتي ډېر کوټې شی مې درنه غوښتي کلمې شهادت او ایمان هدایت ته قبول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هر انسان چې مړ شي دی به ستومانه ګناهګار به په دې ستومانه د خدای توبه مې ولې نه ایسته عبادت مې ولې نه کړې او نیک به په دې ستومانه چې الله زیات کړی مې ولې نه دی لږ مې عبادت زیات کړی نو څه خبره زیات کړی مې ولې نه دی دا شوق والی چې دا د ملا په تقریر نه کېږي الله مستری شو دا شوق والی دا مینه غواړي پیسو سره مینه نه کوي نو سړي څه وخت باسي
وختي پېشمني پس پېشمني نه مخکې دا پلین کوچ رواني زموږ کور سړک پر هغه کور دی کنه غرات خېجه ورو او 12 بجې یوه بجه دا ګاډي رواني وکړي ورې هلته دکان سره مینه ښې خرابې دي او چې کله دی وبخوري د شپې په 2 بجې خوب درځي او بخور دی کنه څوک بیا خوب نه درځي ای سره مینه ده محبت د شوق بلډینګ او بنگلې سره مینه ده هر څه الله کې افرا پیدا کړي خدای دې دغه مینه زموږ د عبادت سره او دا په دې نه راځي چې دا غریب دې به کوي او مالدار مال سره کیږي رو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ قطب الدین بختیار کاکی نا قطب مینار کے لئے کنا قطب مینار دا 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 پنوم باندې جوړ شوی قطب مینار دې چې کله وفات شو د دنیا خلق را دي جنادې دوره دنیا رااله لوی بزرګو لوی د خدای ولی الله او د دنیا خلق راځي د نیکانو خلقو جنازو له بیا خلق اصل ډیر راځي دنیا راځي جنازه څنګه فولا اوس جنازه بکې بس وته خلیفګان هم ډېر دي شاګردان هم ډېر دي څوک بکې خلق په انتظار دي چې اوسړي را پاسې دوی خدای مو وخت اعلان وکړ خواجہ صاحب یو وصیت کړی دی هغه دته ټول خلق په سوچ کې شو چې دا څه وصیت دی جنازې وایي وی خواجہ صاحب وی چې زما جنازه به هغه سړی پړاوړي امامتي به هغه سړی کوي چې څلور صفتونه یې یو صفت پکې دی دا لومړی تکبیر د مونږ نه پرې دویم صفت د پکې دی چې د شپې به په ژوند کې تهجد نه کوي دریم صفت به دی چې په نامحرم باندې چې چاته د قتل ګنای پاغي نظر نه لګي څلورم صفت به دی چې د مازدیګر نه مخکې څلور کاته کوم نفلی دی په ژوند کې نه پرې چې دا څلور نفل کې خو سنت مؤکده هم کوي نو دا څلور صفتونه که بچا کی خدای مو مخلو دی جنازه اوس ته سو عمر دنیا دا ټول پرې سوچ کی چې خدایا تاجد خو ما کړی دي ټول عمر مې کړی دي خدا تکبیر تحریم خو ما نه پاتې شوی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه یو ځای طلعه د منځ تیب شو روان دي ماندل زمونږ د طالبانو مجيبه دي دی بیا دې ته نه ګوري چې دا تکبیر تحریف فوت کی او دی وته غاړه ستړي مې شریعت دی نو طالبان په دې کې لري تکړه اکثر دلته کې تقریر وشوري مولانا صاحب بیان کوي یا به تلاوت په قرآن شریف کېږي او چې یو عالم راشي دا ټول رمنډ شي په خیر السلام علیکم ستړي مشي الکه عالم ستړي مشي ګوري کله قرآن اوریدل ګوري قرآن پاتې شي په دې راغي بیا د شروع شو اول مولوی صاحب تقریر کې راغی بیا د شروع شو هغه رمنډ په خیر ستړي مشي موږ طالبانو کې دا یو دم شته په خیر علی ستړي مشي په خیر علی الته به جمع کوت کېږي جمع مو وایره کوم منځ نه وخت کېږي مکروه وخت راځي دې پرې نه دي خو چې تاسو درته غاړو د خپل دي وخت دې پکې تیر شي جنازه دې په مکروه وخت کې شي او دا یو هم دې په یو ځل تلوم لیکوټ کې بیان نو خلک دې ساتي له خدای دې خوشاله کې عوام نو ستړي مشي په خیر علي ستړي مشي په خیر علي وغه بیان ولا چې والي دې خدای مو بخنه وخت لري لار ورکه دار ورکه لار چارات ستړي مشي په خیر علي ډېر ستړي یہ تقریر میں ہوگا کیا نا نو لاچه تطلم لاچه کی بیان نو چې کولی ده منو مې چې خدای پاک تاسو کو بیا مټه راته بیا نه دا خو دې پری دي نو سیدا بیا در ترغالو دی دا په خیر علي نو یقین نه کې کور تم ته دا یې په واجب خدای پاک کو ته مولانا الحمدلله جانته و دې مخکې ورو کې واپس شو دی اعلان په ډاګه باندې او نه اعلان نه کړی خو ما ولي تیری را دې هغه مې خدای مو داګه بابا جی تلار ورکه بس هلک پاغه شو دته و سمود پس راځل ملو چې مری لکه وی ته بیا څه وی ته خوري پاخل برباد
و چې ما ته واز وکړه زه پوه شوم چې ده ځان وویسته او په ما خلک راګور شو په خیر او تریمه شي په خیر او تریمه شي بیا زه خو جي دا چای کې بیان و بس دقه چل مې وکړو بتا مې دا د توپې خولې را مخامخ کړې او ځان وویل بیا ما نه خبر شوې دی نه وی ښې ستړی کړم بس ته شو دا مونږ سپیکر کې ورته دا علما چغې وې چې د خدای خاطر وکړې بیمار دی کمزور چاچ کم دی صبرېده چې کله مې تقریر خلاص کړ که نه او بیا تلم بیا شروع شو خوند یې نه کړ چغې دي خلک خدای مو هلاک وی خوند یې نه کړ وی بیا دا چل وکړه چې کټ کې کېنولم او کټ یې اوچت کړه په دیوال یې بل خوا واړو دوی خلاص شو ده په خپله یو دی ته بیان له تللی وم چې راته د موټر شیشه ماته په دې ستړي مه شو په دې بل شیشه ماته مفتی صاحب د خدای پاک وبخښي مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه هغه یو ځای کې خلک راته غاړه وتېدل ستړي مه شي په خیر علي وي دوه کسه شاته ولاړ وي هغه یو دی بل ته وایي چې بیا پرې نه ورځو همت نبی امراته دا مینه خو د دې مینې څخه خپل سره داخله مې کړه دا هم نه راپکار چل ته کې استاد مېلمه په مخه کړی دی هلته تقریر وخت دی او تا دلته مېلمه په مخه کړی او تقریر دې پاتې شي هلته د مانځه وخت دی تا مېلمه سره ستړي مخې شروع کړی دی په خیرانې کې شروع کړی دی او مېلمه نه تکبیر ولاړه هلته تلاوت شروع ده تاسو ستړي مخې شروع کړل تلاوت ته څوک ورنږدې غوږې ښودل خو واجب دي تلاوت شروع وي کنه هر څنګه لوی عالم راشي هر څومره لوی مولا راشي ماغه ته مه پاسه تلاوت وکړه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چې کله قرآن لوستل کېږي چپم شي غوږ مو ته کېږي الله به در باندې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دلته لیکلي دي وایي که څوک قرآن شریف ته یو ځای کې لوستل کېږي او څوک پته غوږ نه ږدي نو د رحم په ځای به د خدای قهر نه لعلكم ترحمون رحم را نه غدا په دې باندې خدای قهر باندې شي موږ قرآن پریدو هغه تلاوت نو بشریان نات رسول الله مبارک هغه ته څوک نه بل مولانا صاحب تقریر کې هغه په دې پاتې شي او د ملمه ته چې یو پاسیو او چې یو کس کارو کې په خیراله بیا ټول ورپسې یا ټول ورپسې شي دې کې لګي په دې احتیاط پکار ها موږ د کراچي اورې لوی عالم دی لوی عالم دی اگر هغه د علوم فتانیه کوله فتک د خلکو ستړي مشي په خیرالي نو داسې غریب کې چې هغه بیا د مدرسې ته علم خبر تاسو زه برباد پنځه درې در طالبان دوست خپل بټینګ شي چې تقریر وکړو بیا واپس ته بوټان یو وی بوټان وی زما بوټان څه شو یو یې د بوټان اعلانونه مو شو بوټانو پته ونه لګي بیا چا ولا کېړې او نه پردو کېلو کې نه موټر ته وخته او نه ایرپورټ ته لاړ بیا کوټ ته یو څه پیدا بیا ایرپورټ لا ولا چا بوټان یو وی دا مې د برکت ته پاره دې ته برکت بوټان پټ کا غلا کا برکت دوست برکت ته لا اصله مې دا حسین کمیس غونډو بس غون کمیس ولې دا برکت او پیسه ابن ګیره غونډو بس غونډه او لاس د کی تقسیم کا برکت ته ورې برکت دا وی هم دا یو مصیبت ده نو مولانا رشید احمد ګنگوی رحمت الله علیه منزل روان دی او د دنیا یو په خیر او ستوري مشي او په خیر او ستوري مشي چې جمعه ته ورسي غریب نه خوري به رکعت شي منزل کو خلق ته وی مال الله بلغس کارو کته وشپک دیر شکاله پس پړم بي ظلمانه تکبیر الله 36 شپک دیر شکاله پس تکبیر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خوازلو ته قبل ما شوق واري مين واري نو اعلان دا وشو چې دا سرور صفاتونه بچا کی د خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جنازه ادا کړي دومره د خلکو مینه د بادشاہ قطب مینا په انډیا کې جوړ کړی قطب مینا تاسو په نوم اوریدلی او قطب میرا سنگ مینا اون دې نه دی قولې دې مودي شیخ صاحب د خدای پاک وبخیغه به فرمایل وی قطب مینار باندې د لاندې نصره پورې او د بر سر نه لاندې پورې قران شریف ټول په لیکلو ختم کړی دون د بادشاہانو محبت او مینه ور سره نو خلک به جنازه کې څنګه اذا سلو صفاتونه پچا کی او جنازه کې خلق غلی سناتا چاګي بالکل خاموش تا بچا دیکھیے او سړی را مخ کې شو مخې ساده را چولې دوه
او چې څنګه رامخکې شو او د خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه مخې کولاو کو او دوی ستا کار به وشي خو مونږ د خلکو کې مشهور شو ستا کار به وشي جنازه به دې وشي مونږ یې خلکو کې مشهور کو برباد دي جنازه چې وکړه او خلکو یې مه وکړه د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش سلطان شمس الدین التمش باچا دی باچا دې دا باچا زموږ نام باچا توبه واس باچا داره ته وای په ژوند کې پنا محرم او غیر محرم سترګې دلی لګېدلې مازیګر نه بل دی پاتې شوی تهجد دی پاتې شوی تکبیر الله په زندګۍ کې نه پاتې شوی ضربه وای راځي سوتونو کاروبار دې سوکو کاروبار دې پښاپ دې را کاروبار ولګي حرام کاروبار پندر خدا کاروبار دې تم دکان چې تا نه خدای پاتې کوي مونږ نه پاتې کوي عبادت پاتې کوي پښاپ ولګا دا نه پکار کم بچي چې تا نه خدای یې خدای پښاپ تندر بچي خو ازم نه غلط دا دې پکاري کې دا بچي خدای قسم نه کوي پکار قسم به راته خور کوي پکار خدای به دا خو تعالی جمدی غټي ورنو بکیر ته بابا جی وای دا خو تمل نه ته چې جلاد ور پسې تمل ور پسې کور ور پسې دی تمل چې غم خادیرا لګي تمل چې مالا والا غیا راوړي بابا راته او که پتا وتاو لګي رسي بابا بس پرې وته بیا به مولا را دي ای بابا ته دوا وکړه خدای دې جوړ کړي نه جوړ نه چې خدای په خپل پاز دی مې خو سم په پښتو وای چې خدای غر ملک جوړ نه چې خدای په خپل پاز دی په دل څه باندې او دا وای په پښتو کې وای چې خدای زر ملک یره جیوی یو بس پروت دی نو ګران کار ما یو دوست دی عالم دی دا هغه د خپلې کې سره ته قانون د دین د تنالم د سرین د تنالم مناسبه مدرسې نه وروته او ډاکټر دی ډاکټر په مدرسه چلے ام بی بی ایس ډاکټر دی چې راوته د دروازې مخې ته یو خان بابا دی زموږ په محله کې خان بابا ولاړ دی لسره ما ورمنډه کې خان بابا ولی وی بچی ته به مې نمونیه ګاډي را لوګه زما سپیټال ته ما زر ول ټیکسي راونی و او چې مې وکتل په جره کې درې سلو ګاډي ولاړ درې سلو ټیکسي مې ونی و او دې مې پکې کېنو دې ته واجب ما او پیری ته ورسې لارښت ایمرجنسي ته ډرایور ولا سوتي سموده تیر شوا خان بابا را دې مونږ ولا ما سره طالبان مونږ ول جوړي خان بابا تاسو دې پکات کې پروتو شوګر بیمار او په خوبوا به قسم دې چې دا بیګي په پاسه ګرځي د پاسه مې خان بابا دا تابنه فمیږي ګرځي شوګر مې د خپل مې خوب دا مونږ خو صفات پاک د ډاکټرو تلم او پټه به مو ته کوله ساو هم به مو پټه او کټوري مې راوړل کټوري د تیکری د کټ خو ته مې هغه کې خو د لغې کې مرته وبو چې میګي نو مې خان بابا څنګه ابلوس کوئی کړه نمونیا مې رسول ټیک نه مې خان بابا ولې دا ګاډي ته خو ما په ټیکسي کې وروي چې بچي دا ګاډي ټول زماري خو د منصب پکې نشته زمن میری سوکلوی لوی اقترام اقوام متحده کې یوینو کې غر افسانه ټول بار دی انګین دی بار دی زما په لوی خلق ودري بار زما درکت موتر ولار دی او ما په دې سپارښت موتر ولاد نشي وې مونږ به تورو دانه مونږ د خان بابا سپیم کولا او خان بابا سو کو خبره خان بابا داسې خان بابا او چې طبيعت برابر وو کړ نو مولا او طالب به ته نه پاتې کېږي کنزل ستغي اوه مدرسې پسې مولا پسې اجابوي جذبه میں داخل کړی علم کې کوم مړی را علم دا سزاړه یا اشاق شوه ده ډاکټر کا انجینیر کا نسکه په دې بچي هه پس کوم نه را په دې سریا سي ما ډول خرابې خ طالب دی او چې سم مل غلطي د خان بابا کار بدا موږ مدرسې جمعه ته ولاړ د سکه ما شوبان هم کاټو پرې کې نه چې سم تعلیم وږي دنیا دی تعلیم د دې سم تعلیم خطا او د قران ته دې سم نوې خراب تعلیم دا یو وخت دی دا سه خان مونږ ولا خط کې الو سره خط قدم ولا کو فیدتم ولا کو والقلوب او لاس پټه بم بدول او لمباو بم او ګیا کې پروتو او کټورو ته په برابرولې بوته ته د پریش شی بم
و یو ځل مې ته پوښتنه وکړه خان بابا څنګه یاره تاسو دې خدای دې یاد کړئ خان بابا سي په دې صاحب باندې ورمان ته ویل و دې یو وخت کې انجینیر او په سعودي کې انجینیر او ما په هغه زمانہ کې پر ریالونو کې خړ نه بل تنخواه غشتا ما بچو لري ما ټول بچي اعلی تعلیم انګلند او امریکا کې په سبق ویل او ما ول خمس بوت خاندانونو کې ودونه کړل جوړه مې په خمس بوت غیرو کې واده کړی د هر یو کې سره مې پینځه سلو غټ غاړي دا اجرام دا کوي او زه ارمان په یو سیس کوم په ډېر سپېر چې ارمان چې په یو بچي مې علم کړی نو سفر یو نه ویل نن زما خپل بچي فکر نشو او افرادي بچي چې د قران علم یې کړی او حفظ یې کړی نن اقل ما فکر نن زما فکر نشو دای دستو افسوس ليه قد غلطي شيء وادم علم ولا خليش دا بچی په کار نه راځي ګور چې بچی دیندار شو عبادت گزار دی دا به په کار دی او که بچی جاهل احمق فمقل در مفاد صرف د پیسې لاندې وته ولا قسم دې کړي په قسم د تفرم په جمعه کې کړي په کار که دینداري به نه راځي په ګټا ولا ګټا سره ولا ولا چې کله پریږي کنه یا و استاجي دا اوګه چې بس خدای په رحم وکړي یا خدای زرخ په ګریته کې ته اخلاص یو ذکر یو ځان نه خلاصې بیا مور نه ځان خلاصې ولا نو خدوم د دې وطن موتاس د دې وطن رښتیا وای دغه سړی خزه او مور یو برابر دي نه خزه خور الاو مور بلاو خزه نعمت تخدای تا خور بالاو مور بلاو خزه نعمت تخدای دغه بشیر جان ته چې نوم د خدای وته باران ته دغه ناتونه ماتونه وې والله چې هر سره او کله به د پروش کاري کوي کور ته وړو کله به ټماټر پوږي او کله تور باټینګ غړو کله یو غم کله بل دا یو ماته راځي بچي دیندار هي دیندار عليه وسم له بدر خان بابا مرشو اون خان ویچې مرشو ټلیفونونه شو صدامن چې دې دیو غراله دې کوم لري یاره موږ نشو رسېږي او بس خاطه ردو مو ولا وی غسل ورکا مولانا سے وی مو ولا قسم په خدای غسل ورکا کفر ولا مو ورکا خخمن او فدریمه باندې ټول وارثان او رشتہ داران زائد او پوجره کې سه بناشنا ډوړای چرګان دی او ګډان دی او چيلي دی او ولا ډوړای دی بوفه او ټنګ ټنګ او خندا او خوند او ټول افسران او وزیران او یو د افسران دی او بس خدا تا وایي کې پلارې اوس دریمه خزا کوي او د پلارې واده دته خوشحالي او خندا د خزو ځان له ډوړې سلو ځان له ډوړې خلکو ډوړې کولو بس لوای خیر او خیر خلاص یو سړی مال راغی او زمانہ کې پته نه لګي چې په ملي کې جن دی وي مون خو له خبره راشي به کوم څه ما ته ما یو دوست وی دی یو ډاکټر تاسو سره ته بڑا کاته نه خسار وخت دا پیراره ډاکټر سے فری پجاوه ډاکټر سے چیک کو پہلے اس کا چیک ګټه له مال خاطر چیغو پجاوه ودا سے چل شوی یله مون سے بس یو خبر لگا کړل دا بس کی مې وایي یو دې مې یو لو پر لور مې واده دا یو دې یو مې خدر یو مې د قزوی له لو پر او د دنیا پیسې ګټب د دنیا پیسې ظالمان ډاکټر د خلک سپینې کې سپین د دنیا پیسې ګټب څه دولت ګټب او چې ما سوتن لا سم ټولې پیسې مې جیب نه وایي او چې پیسې څه خبره چې نقد پیسې راکړه چپ کنزل لا تکي پیسې کورونه ما باندې خرڅ کړل او پیسې لوزي وساده ځان سره باندې سلو پینده کسان مرګري دي لوپران کله مریتا کله کابل کله کراچي کله لاهور او بلکې دا پرې دا چې مې کتاب په کاوه خیر دي د دوبه ټیکټونه ولا وایي ملیشیا ته سنگاپور ته دا بچی دا مرګین ځان سره ګرځي ټول خرچه دی ټیکټونه هم دی والا دي ټول خرچه هم دی کې پراتونه هم پیدا کې گیفټونه مر دي دې ته برچا پلا کوي ټول کورونه رانه خرڅ کړ ټول کورونه او ما ته کې بچی نور سره خدا را کور دی او مور دی دا خلاره خرڅه کوم مال کوي او ما ته وی مولانا سے بیګیا بابا نه دی کوي وسو یو علاج یې چې مړې
او داسې چل د مرګ راځي چې څوک به ته خبر هم نشي ما به بیا هم داسې چل دی هېڅ نه به مور به نه خبر ما اورېد خو ګوتې مې نه ورځي بچي مې لاس پې نه ورځي څوک تا له راغلي په چل علاقه صاحب ګمان کوم چې تا به هم ته د پالکانه کې او په ځوانۍ کې مونږ نه کړي او نه بری بچی ته مستور خپه کېږه ماما تاسو چې اپریشن کوي مریض ته نو دا دوی خدای د فائدې لپاره کوي زم ستاره فائدې خبر کوم چې په اپریشن د رقم دالون د خپه کېږه ما مې تا به ته تداوی نه بو درې مولا ته چې وسله کې نه کې د وخت په کې د قرآن شریف ځان جمعات نه بده چې ته نه بوته چې د تبلیغ او د برکت نه ورپرې یو څه وځه بچي ولګي چې د نیکانو سره به د مجلس کې نه کې نو چې دا کوي یو نه سړي سره کې نه یره مولوی صاحب ټیک ټیک خپل جمعات نه یو ترې دوی مسلې دا چل شو خواندر دې جوړ کس خواندر نو سپندر خونده خته کوي خواندر له خو د مالک غیا ورلې کې په مالک د پاسه بیا ورلې کې او کړي نه دی که مالک یې طرف ته ورسو نو ته خدای وای چې د دې بچی نه د حضرت بلال نقشه جوړه د صحابه نقشه جوړه د رسول الله تعالی باندې نمونه لګیږي دا هغه نمونه راوړل او تعالی بچی له سپندر ټینګ شو ته انا من دا خلق په خلص سوچاو بس پیسې او دولت ته او پیسې او دولت ته سم جوړه پیسې او دولت نه چاهي ګټه لږ سوچو کله خدای بندا د صرف پیدا دې له پیدا چې بس بچو رزق پیدا کو ډوډۍ پیدا کول په حلال او چې کله د بالغان شي بغاوت دې نه لري ګټي کنه کړي خدای به ورکړي کبه د پتن درې رودي بخلي زما رو الله خوشاله عبادت کې سره پیدا او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د لاس عبادت کې تسبیح کې واچي څومره کې دلته کې زما دوستان زما مقتدیان مال ابو چې څوک په خور ناراضي او په سوات ناراضي ډېر لري او په مینه راځي چې ما سره څوک هم دا بیان هم چې څوک اوري بیان زنانه اوري او کناري نه اوري په بار ملکونو کې اوري تاسو ان شاء الله ټول بدن د په دې په تسبیح چي اچھا به کته لس روپے په 5 روپے تسبیح کی دا واچو ار یو کته تسبیح کیسے پیدا تسبیح برته خدای یاد چې جیب کې تسبیح دی الله بدن یری او چې تسبیح سره دی الله او لګي رب برته تسبیح وای او تو دروازه کم از کم 1000 پیری لا اله الا الله اله الا الله لا اله او چې سره ته ورسوي به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل بیا دې یو لس پنځه د خدای پرې نوم لګي پر کلمه یو لس پنځه لګي نو لس پنځه یې لوی ذات د شي ورکو چې موږ ایمان او اسلام او خپل شي ټول راکړي او چې ما سپتل او د کېږي ما خام نه په 200 پیری بدلو شریف وای وین شاید 200 پیری وای د رسول الله او برسول احسان ته او که وسم کیږي دا کلمه ډیره مدیدار ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو 500 پیری وای غسر وای ډیره مدیدار سبحان الله وبحمده سبحان الله